السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې له بېلتون وروسته د ناول له 19مې او وروستۍ برخې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: د للمې په ژړکو اننګو کې تته سرخي را پیدا شوه، په خزان زړه کې بیا تنکۍ هیلې راوټوکېدې. شپه له نیمې اوښتې وه، للمه د غلو په شان څو ځلې پټه د بام سره ته راوخته. نوې برخه: کوڅه کې یې ښه په ځیره ځیره د اصغر پسې وکتل، خو تر سترګو یې نه شو. للمې ته د اصغر لیدل لکه د یوه خوب په شان ول. د اصغر ژیړ رنګ ډنګر وجود یې زړه ډېر درداوه. للمه تر سهاره ویښه په بستره کې ناسته وه. ځمکې ته روڼ سهار راغی، د انګړ دروازه وډبېده. د للمې د پښو او لاسونو نه ساه ووتله. که اصغر وي، پلار او ورونه به مې په هغه قیامت جوړ کړي. ژر له بسترې نه پورته شوه او په منډه ووتله. همدا چې د دهلیز دروازې ته ورسېده نو سم دم ودرېده. له حیرانتیا یې سترګې رډې راووتلې. باور یې نه کېده چې د سترګو پر وړاندې یې هیله ولاړه ده. دواړو ځانونه د یو بل په غېږ کې ګذار کړ، اوښکو یې ګریوانونو ته لارې وکړې. هیلې په سلګیو کې د بښنې کلمې تکرارولې. للمې د لاسه ونیوله او کوټې ته یې بوتلله او د هغې راتګ ډېره حیرانه کړه. هیلې په ډېره مشکله د ژړا نه ځان قابو کړ. د للمې لاس یې کلک په لاس کې نیولی و او په ژړوني غږ یې وویل: للمې، تا له ما سره خپل ملګرتوب او خورولي په ډېر غیرت سره ثابته کړه. خپلې خوښۍ دې زما له خوښیو زارې کړې. زما لپاره ته د خپلو هیلو او ارمانونو او له خپلې مینې نه هم تېره شوې. خو زه څومره ړنده، حریصه او خودخوا وم. ته هره ورځ زما د سترګو پر وړاندې لکه د واورې په شان ویلې کېدلې، په دردونو، کړاوونو او ځورېدو کې اخته وې. خو زه بیا هم نه پوهېدم. که زه پوهېدی چې ستا مینه اصغره دی، ما به ځان وژلی وی، خو له هغه سره به مې واده نه وی کړی. په دې خبرو د للمې بدن نور هم په رپېدو شو. په خوله کې یې لاړې وچې شوې او په لړزانده غږ یې هیلې ته وویل: اصغر ستا په نصیب کې وه او ستا به وي. هغه هر څه پخوا وه او تېر شول، ما هم هېرې کړل. زه اوس د اصغر سره مینه نه لرم. هیلې په حیرانتیا ور وکتله او ویې ویل: بس کړه للمې، زما د وجدان عذاب نور هم مه ډېروه. ما له دې ډېره مه شرموه، په خوله به منکره شي، خو دا د سترګو په چیغو بیان چې کوې، له هغې به څنګه منکره شي. للمې، د کوم وخت نه مې چې د اصغر سره واده کړی، سکون او خوښۍ مې په سترګو نه ده لیدلې. دا چې ستا هغه لیونۍ او بې اندازې مینه د اصغر سره وه. د دې خبرې پرون خبره شوم چې د خپلې خور خوښۍ مې اخیستې. په ځان لعنت وایم، د خپل ځان نه مې سخته کرکه کېږي. دا چې اصغر پرته ستا نه څه دردونه تېرې کړل، هغه یو خدای او بیا ما ښه لیدلې. دا زارولو او د کوم چا د ځورولو نه د چا ښادي او بازار نه دی لیدلی. که بنده ظالم شو او زموږ درې واړو ژوند یې برباد کړ، خو خدای خو ظالم نه دی.
ماما ته یعنې خسرو ته مې خدای داسې کړاو ورپېښ کړی چې خدای دې کافر هم پرې نه اخته کوي. زموږ د واده نه یوه هفته وروسته موږ د واده په میلمستیا تللي وو. ماما مې په خپل موټر کې سپور او په ډېر غرور یې چلولو چې ناڅاپه پرې په سټ چپه شو. د مرګ نیټه یې پوره نه وه خو له مرګ یې بدتره کړ. له هغې ورځې تر اوسه هغه فلج په بستره کې ځای پر ځای پروت دی. نه خبرې کوي او نه یې هم وجود حرکت کوي. هر ځل چې اصغر او یا هم ما وویني نو له سترګو یې اوښکې ځي. د هغه په څېره کې یوازې بېوسي، ناهیلي او پښیماني ښکاري. د للمې زړه له رحم نه او نیت یې له اخلاص نه ډک و. د اصغر د پلار په حال یې سخت زړه خفه شو. د للمې په زړه کې هېڅ کینه نه وه پاتې. هیلې بیا للمې ته وکتل او خبرې یې ور وغځولې. للمې زه ډېره ځورېږم، ډېره شرمېږم، وجدان مې ډېر ځوروي. اجازه راکړه چې دا قرباني په قربانۍ سره درکړم او له تا نه د اصغر ناوې جوړه کړم. که ته د اصغر سره واده وکړې نو ستاسو سره به زما او زما د اولادونو ژوند به هم جوړ شي. اصغر به دوباره ژوند کول پیل کړي. قربان دې شم للمې، په اول ځل دی زما لپاره قرباني کړي. خو دا ځل زموږ د درې واړو د ژوند نه برسېره زما اولادونه هم وجود لري. زما د اولادونو لپاره اصغر دوباره ژوند کولو، خندولو او مینې کولو ته راوله او ما د وجدان له عذابه خلاصه کړه. د للمې په دې خبرو هېڅ باور نه راتله. بس حیرانې سترګې په هیلې کې ګنډلې وې. په کوټه کې د للمې ورېندار او مور یې هم ناستې وې. مور یې هیلې ته د للمې د ژوند ټولې کیسې بیان کړې چې هیله ورته په سرو سترګو ژړېده. بیا یې للمې ته مخ واړوه. لورې، تاسو دواړه تل د خویندو په شان وئ. خدای پاک تا ته د کړاوونو انتظار نه نجات او ستا د نیت اخلاص او د صبر ثمره رالیږلې. که زما خوښي غواړې نو د هیلې خبره ومنه. للمه د کوم څه د ویلو پرته له کوټې نه ووتله. ټوله کورنۍ د للمې پرېکړې ته په تمه ول. هغه خبرې چې د للمې په زړه کې وې د خپل پلار سره یې شریکې کړې. په کوټه کې خاموشي خپره وه. د کوټې دروازه را خلاصه شوه. د للمې پلار ټوخی وکړ. هیله ژر ور پورته شوه او ستړي مشي یې ورسره وکړه. لاس یې ور چپ کړ. ترشه یې اصغر غلی غلی کېده. ټول د هغه په لیدو ول. هغه هم په کور کې ډېر حیران شو. للمې یو نظر ور وکتل خو اصغر خپلې سترګې د قالینې په منځ کې ښکته اچولې وې. پلار یې للمې ته مخ ور واړوه او ویې ویل: لورې، هر څه چې وایې اوس یې ووایه. للمې خپل پړونی سم کړه او په حیاناک غږ یې وویل: زه د اصغر نه د عدل ضمانت غواړم چې زما په وجه هیله او اولادونه او یا هم د هغوی په وجه زما حقوق د پښو لاندې نه کړي. ځکه زه نه غواړم چې هیله او یا هم د هغوی اولادونو ته د خفګان ذریعه وګرځم. اصغر وپوهېده چې للمې واده کولو ته غاړه ایښې. له خوښۍ یې رنګ ځلا وکړه. د هیلې په زړه کې د للمې مقام او حیثیت نور هم لوړ شو. اصغر قرآن راوغوښت او په هغې یې د ټولو پر وړاندې لاس کېښود او ویې ویل: له دې پاک کتاب څخه لوی ضمانت بل نشته. زه قسم خورم چې ستاسو ترمنځ به عدل کوم. دواړو ته به یو شان کور،
موټر، لباس، خوراک او د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړم او په تمامه معنا سره به مساوات برابروم. خو د هغه حقیقت بخښنه له خدای او بیا له هیلې څخه غواړم چې زما قلبي مینه یوازې د للمې سره ده. د اصغر او للمې په دې خبرو ډېره حیا راغله او له شرمه یې سترګې ټیټې کړې. له هغې ورځې وروسته د اصغر مور، مشر ورور او ټوله کورنۍ د دود او دستور سره سم د للمې په مرکه راغله. هیلې په خپل لاس د دستمال تیاری ونیوه. اصغر د خپل پلار څنګ ته ولاړ، لاسونه یې ورته چپ کړل او د هغه په سینه یې سره کېښود او ورته یې وویل: پلارجانه، زه نن ډېر خوشحاله یم. د پلار سینه یې له ژړا نه خوټېده او له سترګو یې وار په وار اوښکې بالښت ته لوېدلې. اصغر سر پورته کړ، ژر یې د پلار اوښکې ور پاکې کړې او ږیره یې ور سمه کړه. ویې ویل: ګرانه پلاره، مه ژړه، زړه دې نور مه خوره. ما هر څه هېر کړي، ته یې هم هېر کړه. ته چې هر ډول یې بیا هم زما پلار یې. زه ستا حق کله هم نشم پوره کولی. په همدې وجې زه اوس هم له تا اجازه غواړم. آیا پرېږدې مې چې للمه دې کور ته زما د ناوې او ستا د انګور په سترګه راولم؟ د پلار په شونډو یې نرۍ موسکا راغله. اصغر ور زیاته کړه: پلارجانه، پاتې شوه ستا خورزه هیله. کومه قرباني چې هغې زما لپاره ترسره کړه، کیدای شي هېڅ ښځې د خپل میړه لپاره نه وي ترسره کړي. زه به هغه د تاج غوندې په سر وګرځوم. هیله پټه په دروازه کې ولاړه وه. د اصغر په دې خبرو ډېره خوشحاله شوه او غلې ترې روانه شوه. هر لیوري ته څراغونه بل شول، غمونو کډې وار کړې، په زړونو کې د ټوکېدلو ګلانو غوټۍ وسپړېدې. د انتظار او غم تکه توره شپه په رڼه سهار بدله شوه. د واده تیاری په ښه شان سره ونیول شو. هیلې په خپل لاس د للمې لپاره د واده کوټه او پالنګ په ګلونو سینګار کړ او په خپل لاس یې د هغې لپاره د واده جامې او زیورات واخیستل. نن هیلې په ډېرې خوښۍ سره د للمې پر لاسونو د ناوېتوب نکریزې کېښودې. د اصغر لور او زوی د للمې پسې سخت زړونه ونیول. للمه هم هغوی ته ډېره مینه ورکوله. للمه د واده په سپین کمیس کې لکه د یوې پاکې او معصومې فرښتې په شان ښکارېده. نجونې ترې ګردې تاوې وې، له چمبې سره یې سندرې ویلې او اتڼونه یې کول. هغه وخت هم راغی چې للمې او اصغر کلونه په ارمان او حسرت کې تېر کړي ول. هیله داسې له للمې نه تاوېده لکه د ورور ناوې چې وي. د هغې په زړه کې هېڅ کینه او د بنې بې ځایه حسد نه و. هیلې للمه له لاسه راونیوله او د نجونو له منځه یې راپورته کړه. لور او زوی یې د للمې لمن پسې د شانه ونیوله او هغه یې د کوټې په لور روانه کړه. للمه د هیلې همت او د زړه مهربانۍ ته حیرانه وه. هغې په خپل پالنګ کې کېنوله. د للمې څېرې ته په کتو موسکی شو. د دواړو په سترګو کې اوښکې ډنډ ودرېدې او یو بل ته ورغاړې وتې. هیلې وویل: اوس عدل او انصاف وشو. د خدای شکر کوم چې ملګري مې خپلې مینې ته ورسېده. للمې مخ ور پورته کړ او ویې ویل: دا احسان به دې د قیامت په ورځ هم هېر نه کړم چې تا خپل ژوند او خپل میړه له ما سره تقسیم کړ. هیله په موسکانده لهجه وویل: لیونۍ للمې، د څه شي احسان نه، خو تا په ما وکړ چې زه دې
د وجدان نه له عذاب او د قربانۍ له دروند باره خلاصه کړم. للمې چې تر څو بله څه ویله نو د کوټې دروازه وټکېده. هیله ژر پورته شوه او د دود سره سم یې د للمې په مخ شال خپور کړ او ترې ووتله. د للمې په وجود داسې لړزه او بېقراري راغله لکه په اول ځل چې اصغر ویني. دماغو ته یې د هغه د وجود خوږه خوشبويي راغله. اصغر یې څنګ ته کېناست، له مخ نه یې شال پورته کړ. سترګې ترې نه شوی اړولی. په مینه ناکه او شوخه لهجه یې وویل: د اسمان سپوږمۍ تښتېدلې، ټول د هغې په لټه کې دي، مګر دا خو زما په کوټه کې پټه شوې ده. د للمې په شونډو ګلورینه موسکا خپره شوه. اصغر یې په څنګل وواهه او په ناز نخرو یې ترې مخ په شال کې پټ کړ او سر یې د هغه پر سینه کېښود. دا و له بېلتون وروسته د ناول پای. تر بیا وراتلونکي ناول تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.